خو پستا غیږ کې در ونیسه اشنا راغلی خوسته قرار دی له خوږمنې پښتونخوا راغلی چې په باګرام کې یې غوږ غوږ وې سرودونو لره چې په باګرام کې یې غوږ غوږ وې سرودونو لره ها مهاجر بلبل دی باغ ته په نوا راغلی ډېرې درمان درمان رومان رومان خبرې لري ډېرې درمان درمان رومان رومان خبرې لري سره له درد او له مجذوب دی په امسا راغلی شاعر لیکوال او ادیب او نقاد سلیم قرار صاحب ډېره موده د لوی وطن په یوه ډېره خوږه سیمه کې چې د مروتو سیمه ده او د مجذوب صاحب او د درد صاحب او د عمردراز مروت صاحب دوی چم ګاونډ دی هلته یې خوږ ژوند تېر کړی دی اوس خوست ته راغلی دی خوست هم د مینې غېږه ده زه چې په چمن باندې راواوښتم کوم احساساتو زما د خوست پورې دا غرونه او دښتې او بیابانونه ونې بوټي دغو ټولو سره زما کیفیت څه بل شان و سړی کیفیت په خبرو کې په الفاظو کې نشي بیانولی ملګرو چې بیا کومه مینه ماته راکړې ده بله ورځ پرون نن خو بېشانه ده نو زه د شاعرانو ملګرو ادیبانو او فرهنګیانو بېحده مننه کوم او د هغو نه زیاته مننه وګورئ کاروان ته له نغمو نه یې وږمې راغلې دا سړی شاعر نه دی عطار د ګلابونو دی خو بینم بلبله وایي وار د ګلابونو دی وګوره اوښ به راوړی بار د ګلابونو دی خو بینم بلبله وایي وار د ګلابونو دی خو بینم بلبله وایي وار د ګلابونو دی خو بینم بلبله وایي وار د ګلابونو